حامد وردګ په چا جنسي تیری کړی؟ په سلامونه او احتراماتو مو هرکلی کوم ملګرو، هیله ده چې روغ جوړ به یې. د نظر له شریکولو نه مخکې وایم که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګوګړي نشان ووهئ تر څو زموږ راتلونکي ویډیوګانې په اسانۍ سره وکتلی شئ. مننه. حامد وردګ په جنسي تیري تورن کړل شوی دی. یوې امریکایي ماډلې سارا ګولډن د کابل حکومت د دفاع وزارت د پخواني وزیر رحیم وردګ زوی حامد وردګ په جنسي تیري تورن کړی. سارا ګولډن ادعا کړې چې حامد ورباندې تیر کال جولای میاشت کې د امریکا په میامي ایالت کې ورباندې جنسي تیری کړی. نوموړې وویل حامد عیاش او بډایي ځوان دی، هغه په هر وخت کې ماته تحفې اخیستې، پیسې به یې د اوبو په څیر مصرفوي او د پیسو په مټ غواړي هر څوک تر خپل اثر لاندې راولي. د ګولډن په قول دا مهال یې د حامد پر وړاندې دوسیه پرانیستې او غواړي خپل شکایت د قاضي تر غوږه ورسوي. بل لوري ته حامد چې دا مهال د یو امریکایي پوهنتون محصل دی دا ادعا رد کړې او په خبره یې سارا نوموړې د شتمنۍ له امله غواړي بې احساسه دوسیې ورپسې پرانیزي. رحیم وردګ هم د پیرانو په تنظیم کې د نسبي جهادي رهبر و. د غریب بچی یې جنت ته ولېږل او خپل بچی یې امریکا ته د جینکو ټېل وهلو ته. لعنت په هغه چا چې اوس هم د اسلام ټیکه ورباندې کوي. خو راځئ هم تاسو هم ووایئ چې آیا دا کوم خلک چې کوم غټ خلک دي دا صحیح کارونه کوي او که غلط کارونه کوي. نو تاسو هم خپل نیک نظرونه راسره شریک کړئ چې حامد وردګ ښه کار کړی یا هم بد کار کړی. خدای دې وکړي چې زموږ دا ویډیو مو د پام وړ ګرځېدلې وي. د نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ګوګړي نشان ووهئ. مننه.